برېښنا په اونۍ کې د خوست تڼۍ ولسوالۍ او ولسونو ته د برېښنا مزي غځولو پروژې چارې د خوست والي او د دې ولایت د بېلابېلو څانګو رئیسانو په ګډون سره پیل شوې چې دې سره تڼۍ ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ په شمول به 2000 پیرودونکي د برېښنا څخه برخمن شي. کارمندان تخنیکی ریاست حوزه بلخ برېښنا ترانسفورمر 160 کیلوولت امپر ساحه کارتسه را از سیستم 6 کیلوولت به 20 کیلوولت تغییر دادند. د میدان وردک سید آباد ولسوالۍ میرخان خیل کلي کې د 180 کیلوولت امپر په ظرفیت یو ترانسفورمر ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې دې سره نږدې 100 نوي پیرودونکي له برېښنا برخمن شول. روند اصلاح شبکه و خدمات برق‌رسانی در مرکز و سایر ولایت‌ها به گونه منظم از سوی کارمندان تکنیکی جریان دارد.